ښه راځو اوس موږ تاسو د دوهم درس پاتې برخه وایو. په دوهم درس لومړۍ ویډیو کې موږ تاسو ویب خاګن وویل. ویب خاګن یعنی هغه سوالیه جملات چې د ویب خاګن یا د وی کلماتو په واسطه سره هغه سوالیه شوي وي، چې هغه موږ تاسو ویل چې مشخص کلمات دي چې هغه عبارت دي د woher, was, wie viel, وان و د دغو څخه عبارت دي، چې دا موږ تاسو په تیر درس کې وویل. اوس راځو د دغې په ادامه بل عنوان وایو چې هغه عنوان عبارت دی د ساتسفراګن څخه. یعنی ساتسفراګن یعنی سوالیه جملات. دا هم سوالیه جملات وګورئ او دلته هم سوالیه جملات. فرق یې څه دی؟ دلته موږ تاسو د یو مشخص کلمې په واسطه سره، مثلا ویب خاګن چې و د هغې په واسطه سره موږ تاسو د یو سوال یا د یو جملې څخه سوال جوړاوه. دلته په دغه ساتسفراګن کې چې دی دلته خپله همغه جمله ده، خو دغه مشخص کلمات چې کوم د جملې یا سوالیه کلمات دي دا پکې نه دي استفاده شوي. څنګه کولی شو موږ د دې څخه سوالیه جمله جوړه کړو، یا څنګه کولی شو پرته د ویب خاګن یا وی کلماتو څخه موږ تاسو د یو جملې څخه سوالیه جوړه کړو. هغه راځو موږ تاسو لکه په انګلیسي ژبه کې هم موږ تاسو عین شکل لرو. موږ تاسو فعل د جملې سر ته راوړو او په هغې سره موږ تاسو کولی شوی چې یو جمله سوالیه کړو یا پوښتنه ځینې جوړه کړو. دلته هم په عین شکل سره موږ تاسو فعل د جملې سر ته راوړو او نوره جمله وایو، په دې سره جمله سوالیه کیږي یا پوښتنه کیږي. مثلا موږ تاسو وایو چې trinken Sie Bananensaft؟ آیا تاسو trinken معنا څښل، Sie تاسو Bananensaft د کیلې جوس. وای آیا تاسو څښئ د کیلې جوس یا تاسو څښئ د کیلې جوس. دلته trinken مو سر د جملې ته راوړ او Sie او نوره جمله مو وروسته پسې وویله، په دې سره موږ تاسو جمله سوالیه کړه. یعنی اوس دا شو یو ساتسفراګن یا ساتسفراګه یا سوالیه جمله. بل مثال ته راځو. kommen Sie aus Schweiz؟ وای آیا تاسو د شوایس سویس ته وایي. kommen Sie aus Schweiz؟ وای آیا تاسو د سویس یاستئ. بل مثال دی können Sie das bitte wiederholen؟ وای آیا können Sie آیا تاسو تاسو کولی شئ چې دا بیرته تکرار کړئ. مثلا یو سړی دی، یو شخص یو خبره کوي، یا یو سړی دی خپل نوم یې وویلی، زه ورته وایم آیا کولی شئ ته دې خپل نوم یا ور بیرته تکرار کړئ، یا خپله جمله یو څه یې وویل ته ورته وایې können Sie das bitte wiederholen؟ بل دی warst du schon mal in Berlin؟ وای آیا تاسو مخکې هم یو وار برلین ته تللي یاست، یا تاسو یو وار مخکې هم برلین مو لیدلی دی یا برلین کې وئ یو وار مخکې. نو دلته که تاسو فکر وکړئ ګورئ دلته موږ تاسو دو او دلته ST د دغه فعل په آخر کې ده استفاده شوې ده. ولې استفاده شوې ده؟ د دې دلیل دی وروسته چې یعنی هر ضمیر شخصي سره د فعل حالت تغییر خوري، د فعل په ساختار کې فرق راځي. نو په دې دلیل باندې د دو سره چې دی د فعل په آخر کې ST راځي، نو ځکه du warst شوی دی. دا وروسته موږ تاسو وایو په راتلونکي درسونو کې چې څنګه د ضمایر شخصي سره یا د پرسونامل پرونومن سره څنګه فعل ګردان کوي. هغه راځو بیا وروسته نورو درسونو کې وایو. اوس فعل حال موږ تاسو د خپل درس مربوط چې هغه د فراګن یا ساتسې په باره کې د سوالیه جملاتو او یا هم د جملاتو باره کې ده. راځو اوس موږ تاسو همدا وایو. راځو د دې په ادامې سره وایو هلته ساتسفراګې. اوس موږ تاسو وایو چې aussage Satz. aussage معنا بیان یا بیانیه، ساتس جمله بیانیه جمله. یو بیانیه جمله څنګه جوړو؟
مثلا دلته یو مثال دی. Ich یا ich spreche Deutsch. زه زه خبرې کوم په الماني ژبه باندې. Ich spreche Deutsch. زه خبرې کوم په الماني ژبه باندې. دا یو بیانیه جمله شوه. Ich fliege nach Paris. زه سفر کوم یا پرواز لرم nach Paris پاریس ته. Wir essen Brot. زه خورم Brot او د ډبل روټۍ یا ډبل روټۍ هغه ټوټې ته وایي. وایي زه خورم، زه نه وبښئ، موږ wir معنا موږ wir essen Brot. موږ خورو ډبل روټۍ یا ډوډۍ ویلی شي. Ihr liest Geschichte. وایي هغه سړی لیست معنا ریډ کول، د مخه لوستل. وایي هغه سړی لولي Geschichte تاریخ. Geschichte تاریخ ته وایي. ښه، اوس راځو ګورئ دلته د دې څخه څنګه کولی شو چې د Aussagesatz څخه یا د بیانیې جملې څخه سوالیه جوړه کړو. لکه مخکې چې موږ تاسو وویل چې په کله چې د یو بیانیې جملې څخه یو جمله، یعنی هغه جمله چې په هغې کې د V-Frage نه استفاده شوې، یعنی هغه مشخصه کلمه چې په هغې سره جمله سوالیه کېږي هغه نه استفاده شوې، څنګه به موږ تاسو د هغې څخه سوالیه جوړوو؟ نو بیا مو ویلې چې موږ تاسو فعل سر د جملې ته راوړو. اوس راځو د دغې بیانیې جملې څخه سوالیه جمله جوړوو. نو په اسانۍ سره موږ تاسو راځو دلته لیکو چې مثلا همدا جمله ده زه سوالیه کوم. دلته لیکو چې spreche ich Deutsch. آیا زه په الماني ژبه خبرې کوم؟ مثلا دلته دی fliege ich nach Paris. ښه، دا بل دی مثلا essen wir Brot. ښه، دا بل څنګه سوالیه کوو؟ liest er Geschichte. ښه، یعنې موږ تاسو دلته اوس دا جملات دي دا مو په سوالیه باندې تبدیل کړل. صرف فعل مو سر د جملې ته راوړه او نوره جمله مو خپله ولیکه او په آخر کې ورته سوالیه علامه ورکوئ. په دې سره تاسو کولی شئ چې یوه Aussagesatz یا بیانیه جمله په Satzfrage باندې تبدیل کړئ، یعنی په سوالیه جمله باندې تبدیل کړئ. نو دا اوس موږ تاسو د الماني ژبې د ابتدایي سطحې دوهم درس. د نورو درسونو لپاره زموږ سره اوسئ.